عزتمندو د روژې متعلق چې روژه به کله او چا سره به نیسو. تقریبا د صحابه کرامو د زمانې نه واله نن پورې دا اختلافي مسله ده چې آیا یو ملک د دنیا کې میاشت ولیدلی شوه دا ټول خلک به ورسره روژه کېږي او اختر به کوي که نه؟ د هر ملک او د هر وطن خپل لیدل دي. څه علما هغه طرف ته دي، څه دې طرف ته دي، خو په دې دور کې چې ټوله دنیا یو کلی ته جوړ شي، د دنیا د هغه ګوټ خبره دې ګوټ ته په سیکنډ کې رارسي، سیکنډ نه ډایرکټ شروع یې دلته ښودلی کېږي. نو عزتمندو په دې کې د علماو غوره قول دا دی، او څوک چې د امام صاحب مذهبي ځان ته وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب هم دا دی چې په مشرق ولیدلی شوه په مغرب والا روژه لازمه ده، او چې مشرق کې د اختر میاشت ولیدله مغرب والا به اختر کې. او دا رایه صحیح ده، دا غوره ده. اوس د دې نه پس زمونږ کمیټي چې ده د هلال تقریبا سبا اعلان کړی چې سبا به کینی، که مرکزی کمیټي ده او که زونل صوبایي کمیټیانې دي سبا کینی. نو چې سبا کینی بلې ورځې ته اتوار ته برابره کړه. نن د شعبان 29 تاریخ دی، 9مه ورځ ده، 3 ورځو نه تقریبا د دې خلکو نه دا میاشت ورکه ده نه ښکاري. شاید امکان لري چې سبا اوله ورځ د رمضان شي، او کېدای شي اوله ورځ نشي سبا 30مه شي، امکان پکې شته. زه به ذات خود خپل ځان به یاد کړم، زما او زموږ د دې ملګرو او د ډېرو ملګرو بلکې د دې صوبې اکثره خلکو دا رایه ده، او موږ داسې کوو چې زه خپله ټول عمر چې د کله نه ما روژې نیولې دي تر اوسه پورې د سعودي عرب سره روژه هم نیسم او د هغوی سره ماتوم. دا روژه ټول عمر صحیح راغلی ده، او زمونږ د ورونو چې کله م یو ورځ وروسته کړې ده نو بیا ځان ته خیرې او کنځل هم کوي او په خپله وایي چې هغه مو خوړله. نو د دې خوراک نه د بچاو دپاره اسانه طریقه ده، موږ د هغې سره روژه نیسو، ستا خپله خوښه ده، نه تاله فتوه در کوم او نه تاته وینا. که د پاکستان سره یې نیسي هم یې نیولی شي، ځکه ډېر علما به د پاکستان سره هم نیسي، او الله دې داسې وکړي چې د سعودي عرب او د پاکستان یو شي. یا خو د خوشحالۍ خبره ده، اختر به م یو شي، خو بالفرض که د سعودي سبا شوه او د پاکستان اتوار په ورځ شوه نو زه خپله روژه سعودي عرب سره نیسم. زما دغه طریقه ده. بیا چې کله د سعودي عرب اختر او دلته اختر نه وي زه روژه ماته کم، او مونځ د اختر په 2مه ورځ هم کېږي. مونځ د اتفاق کار دی، مونځ دې ته ویلی کېږي اختر چې شریکه باندې وشي، هغې کې به اتفاقي نه کوو. او روژه مې ذاتي عمل دی، زه د سعودي عرب په لیدلو په هر څه مطمئن یم الحمدلله. نو عزتمندو د روژې د هر چا خپله خوښه ده، که د سعودي عرب سره یې نیسئ بېګاله معلومات کوئ چې روژه شته که نشته دلته، او که د پاکستان سره یې نیسئ هم خپل معلومات جاري ساتئ. دویمه خبره عزتمندو هغه د ختم ده. هر کال دلته د تراویح ختم هم کېږي، د تفسیر دا ختم شروع دی، تقریبا 4 سپارې هغې کې موږ ویلي دي هغه هم وشي، او 3م ختم بیا په آخري عشره کې چې کله اعتکاف ته ورونه خویندې کښېني د هغوی وي. نو انشاءالله ختم د قرآن د 15 شپو یې زمونږ هر کال. دا هم صرف د دې مسلمانانو د سهولت دپاره چې مسلمانان یې اکثره بیا ختم ته نیمه کې پاتې شي چې ډېر اوږد شي. که نه په کار دا وه چې ټوله میاشت موږ ولاړ وې، خو زه هغه آخري عشره کې موږ بل هم شروع کوو. د دې د وجې نه زموږ ختم قرآن 15 شپو به نن د جمعې ورځ ده، د خالي شپه ده، نن نه د سبا چې د هفتې ورځ ده د خالي ورځ به،
او د اتوار شپه به زمونږ ختم قرآن او تراویح دواړه به سبا نه شروع کېږي. نو که سبا اوله روژه وه خو یو شپه تراویح به رانه لاړې شي، او که بله ورځ اوله روژه وه نو د مخکې شپې نه به موږ تراویح ورته شروع کړي. نو کوم ملګري نارینه زنانه چې دلته د ختم اراده لري د سبا ورځې نه چې د خالي ورځ ده او د اتوار شپه به راځي، نو زمونږ تراویح او ختم قرآن د 15 شپو سبا نه به انشاءالله موږ دوه سپارې شروع کوو. که د چا دلته اراده وي او رسیدګي کولی شي نو موږ هغوی ته هرکلی وایو، او که چاته نور ځایونه نږدې وي او مناسب وي نو عرض یې له تللی شئ. د اوس نه نیتونه وکړئ د ختم، د اوس نه سوچ وکړئ چې زه داسې ځای کې تراویح وکړم چې لږ په ارام وشي، ختم په قلاره وشي. د الله دنیا د جوماتونه هم ډېر دي، علما هم ډېر دي، قاریان هم ډېر دي، چې موږ نه پاتې نه شي د قاریانو نه به نه پاتې کېږي، خو چې موږ او تاسو ځان ورسوو. نو ختم قرآن او تراویح د سبا نه به انشاءالله ماسخوتن جمع 8:30 بجې به ودرېږي او ختم به شروع کېږي د 2 سپارو. هره شپه به 2 سپارې وي، 15 یا 14 شپه باندې به آخري دعا وي. یو خبره پاتې شوه، نقشه ده. ډېرو ملګرو وینا کوله، چا ټلیفونونه کول، نو مدرسه هر کال نقشه هغه چاپ کوي په دې کوم سوشل میډیا چې ده، فیسبوک، واټساپ، په دې ذریعه هم نشر کېږي زموږ د پیجونو نه. او منځنه بعد ستاسو ملګري به بهر ګیټونو کې ولاړي، فی سبیل الله به تاسو هر ملګري ته یو نقشه میلاویږي، خو د کور په سر باندې یو نقشه والی چې نورو ملګرو ته ورسي. هر یو کس دې نه علي چې د کور په سر یو واغستلی شي، دا به کافي وي. داسې نه چې 5 کسه د کورې 5 واڼې مالي، بس یو کس چې والي دا به انشاءالله چې کافي وي. په دې کې موږ د روژې ورځ لیکلې هفتې نه ده، خو دا تخمینا د ګمان په طور هم لیکلې ده چې پته نه لګېدله، خو بالفرض که د هفتې ورځې نه روژه شوه د سبا نه، د سبانۍ پیشنمې به په 4:49 10 منټه کم 15 بجې بندېږي. د دې 10 منټه کم 15 پورې خوراک، سکاک، دوایي، ګولۍ هر څه ته کولی شي، خو دلته 15 منټه یا 20 منټه مخکې به اذانونه شروع کېږي. خبره د اذان نه ده، خبره د وخت ته داخلېدلو ده. او نبی علیه السلام فرمایلی دي زما امت به په خیر تر څو چې پیشنمې ناوخته کوي او روژه ماتې وختي کوي. نو موږ دغه کوشش وکړو. دغه نقشه ده چې د پېښور ټولې مدرسې د دیوبند علماو، که هغه بریلي علما دي، که اهل حدیث دي، د دې ټولو فتوا پې موږ سره ده او هغې فتوا موږ سره لیکلې هم پرته ده الحمدلله. نو دا مشترکه نقشه ده، خو بعضې اذانونه بې وخته وشي، په خبره د ټیم ده. که د چا په دې نقشه عمل کوو دا نقشه دې والي، که څوک په نورو نقشو عمل کوي، جنگ جګړو ته، بدو ردو ته، الزامونو ته ضرورت نشته. په هغه نقشو کې به 20 منټه مخکې او په دې نقشه کې به صرف نور ټیمونه برابر دي. پیشنمي کې خبره ده ماښام د ټولو یو دی، خو پیشنمې د دې 15 منټه وروسته دی او د عامو نقشو چې دی به مخکې. که چا په هغې عمل کو په هغې دې عمل وکړي، که چا په دې عمل کو نقشه دې والي. اختلاف، جنگ جګړې، په یو بل تهمت لګول، ته صحیح زه غلط یم، زه غلط یم ته صحیح، دې ته به ضرورت نه وي. دا میدان کلاو دی، شریعت پکې اختیار درکړی دی. خبره د 15 منټو د مخکې بندېدلو ده، که مخکې بندې او که وروسته بندې، خو دا وروسته چې بندېږي دا غوره د حدیثو سره برابري. او دا داسې نه ده چې سحر کې بندېږي، بلکې په دقه ټایم سبا صادق داخل شي نو 10 منټه کم 15 باندې که د هفتې ورځ روژه وه پیشنمې به بندېږي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. صفونه